بسم الله الرحمن الرحیم. د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. هغه هیوادوال چې تازه راغلي دي له هغوی څخه خواهش کوم چې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر کړئ. لومړی سر کې راځم تاسو هغه سوالونو ته ځوابونه درکوم چې تاسې له موږ څخه کړي دي په کمنټونو کې، تر څو هغه ستاسو مشکل حل شي. د هغه نه وروسته به تاسو سره موږ د کابل او د ولایتونو نوبدهي جدول درسره شریک کړو. لومړی سر کې راځم د سوالونو برخې ته راځم. هغه هیوادوال چې له موږ څخه یې سوالونه کړي دي د هغوی په ارتباط باندې تاسو معلومات شریکوم. دلته یو ورور نه سوال کړی د تخلص اکبری دا ویلی دی چې گفته است بیادر ما سوال کرده است که تخلصشان اکبری است. اونها گفته است که نوبدهی هرات البته یعنی چرا کم شدن روزانه که یعنی فعلا 100 جلد پاسپورت توزیع میشه. این روزهای قبل تقریبا 200 الی 1000 پاسپورت توزیع میشد. خب بیادر ما البته این مشکل عمومی است به سطح افغانستان. تمام ولایت ها لیست هایشان چیز شده، کم شده. یعنی قبل که مثلا 200 توزیع میشد فعلا تا 40 جلد پاسپورت ها توزیع میشه. این مشکل عمومی است. زیاد پاسپورت ها جمع آوری شده در کابل. لیست هایی که مثلا لیست های بیومتریک زیاد جمع آوری شده در کابل، اونها را که خلاص کنه بخیر بعد از اون و شروع به فعالیت میکنه و دوباره به حالت عادی خود برمیگرده. یعنی فعلا جان نفرها هم غیر حاضر شده و لیست ها هم چیز شده ذخیره شده و ظرفیت روزانه که چاپ میشه حدود از 5000 گرفته تا 2000 پاسپورت ها روزانه چاپ میشه و روزانه تقریبا تا 7000 8000 نفر ها در به شمول کابل در تمام افغانستان بیومتریک میشه. یعنی ظرفیتشون تقریبا چاپشون تا 2000 است و بیومتریکشون تا 7000 8000 است. اینها که بخیر به یک مساوی شود بعد از این تعدادشون که روزانه فعلا 40 است، اینها به 2 برابر میشه. روزانه باز 100 جلد یعنی 1.5 200 باز ولایت ها شاید تا 1000 جلد ها چیزی کنه توزیع کنه بیومتریک شو. البته خب بیادر دیگه ما سوال کرده است تخلصشان نظری است. اونها گفته است که سلام برادر محترم، امید که جور و سلامت باشید. نوبدهی ولایت چرا کم شده؟ از روزانه 100 عدد تا فعلا 40 عدد رسیده. چرا یک قدر کم شده؟ علتشان چیست؟ خب البته سوالتان امید دارم جوابشان دریافت کرده باشید. بیادر دیگه هم که اسم تخلصشان اکبری بود به اونها توضیح دادم. سوال خودتان هم مربوط این سوال میشه، جوابشان میشه. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است تخلصشان زلمه است. اونها گفته است که سلام علیکم، وقتتان بخیر محترم. نوبدهی کابل به ماه سنبله سال قبل رسیده. اول کسایی که ماه‌های سرطان و عسل ثبت نام کرده بودند یک تعداد فرمشان تاریخ زدند، تاریخ نشده است. مشکلشان چیست و همچنین مورد کسایی که تذکیره خب با تذکیره. خب کسایی که یعنی سال قبل در ماه سرطان و عسل ثبت نام کرده بودن در سایت کابل و فیلم براشون تاریخ نداده یا از نوبدهی پس مانده است، اونها یک کار کنن. کار چی کنه؟ اونها باید در بخش داخل سایت شوه، فرم خود جستجو کنه در بخش اول و دویم. البته بخش دویم که مربوط عکس و امضا میشه، اینجا عکس جدید خود اپلود کنه و امضای خود اپلود کنه. بعد از اون بخش سومی که مراجعه کرد که فعلا فرمشان در کابل ثبت است، اونها را چیزی کنه در یکی از ولایت ها ثبت کنه. مثلا فعلا ولایت های زابل، پکتیا، اروزگان، نورستان باز است. این 3 ولایت فعلا باز است. میتونه که فرم خود به این ولایت ها انتقال بده برای 1 ساعت یا نیم ساعت یا 2 دقیقه، از 5 دقیقه زیاد نکنه. با 5 دقیقه انتقال بده، سب بزنه و تیز ارسال کنه. بعد از 5 دقیقه بعد داخل سایت شوه، این عکس خود اپلود کرده و فرم خود با ولایت های یکی از ولایت های زیاد چیزی که انتقال داده. بعد چیزی کنه 5 دقیقه بعد داخل سایت شوه و فرم خود پس به کابل انتقال بده.
وقتی که پس به کابل انتقال داد چیزی کنه فرم خود ثبت کنه در مرحله سی بعد از او در مرحله نو مراجعه کنه و تایید ارسال بزنه. انشالله برایشان در یک هفته نه اگه یک هفته برایشان تاریخ نده هفته انده بخیر حتما برایشان تاریخ مشخص میکنم. این رای مشکل اینمی است چون بعضی وقت از زیاد نفرها سیستم بند میمانه وقتی که سیستم اپدیت میشه جدید اپدیت میشه به شکل کامل تمامشان تاریخ نمیده. بازشان تقریبا حدود ده صد نفرها برایشان تاریخ بده حتما 5 نفر یا 2 نفر یا 2 نفر حتما از سیستم میمانه. البته با اونها بازمی طریقهشان است بس خلاص اونها میتونه که این طریقه را انجام بده و برایشان تاریخ حتما مشخص میکنه. خب راجع به پاسپورت شما هم اگر کدام سوال دارین میتونه که زیر ویدیو کامنت کنید تا براتون مشکلتون حل کنیم. هغه هیوادوال چې د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري کولی شي د ویډیو لاندې موږ سره کمنټ شریک کړي ترڅو د هغه په ارتباط باندې موږ تاسو سره معلومات شریک کړو او ستاسو هغه مشکل حل شي. اوس راځو د کابل او د ولایتونو هغه نوبت وهنې جدول ته چې فعلا لپاره تاریخ ته د 1402 کال د اتمې میاشتې 22 تاریخ کې ده. د کابل نوبتهي جدول چې ده د تیر کال د دسمبرې د میاشتې 6 تاریخ کې ده. هغو هیوادوالو چې د 1401 کال د 6 میاشتې په 6 تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دوی کولی شي خپله فورمه د چک کړي و دوی تاریخ ورته مشخص کړی ده. د بعد روزګان ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 11 تاریخ ته نوبتدهي رسېدلې ده. د بادغیس ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 3 تاریخ ته رسېدلې ده. بامیان ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 22 ته رسېدلې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 29 تاریخ ته رسېدلې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ ته رسېدلې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 15 تاریخ ته رسېدلې ده. پروان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 19 تاریخ ته رسېدلې. پکتیا ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 3 تاریخ ته رسېدلې. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 12 تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 8 تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 26 کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 22 کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 29 کې ده. دایکنډي ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 11 کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 15 کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 6 کې ده. د غزني ولایت د 1401 کال د 10 میاشتې 20 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 23 کې ده. او د فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 22 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29 کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 22 کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 26 کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 19 کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 19 کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2 میاشتې کې ده. د لوګر ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 19 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 13 کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 14 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 6 میاشتې 13 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 13 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 12 کې ده. دا د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې جدول هغه هیوادوال چې په دغه تاریخونو باندې ثبتونه کړي دي کولی شي خپلې فورمې د چک کړي دوی ته د بایومتریک تاریخ مشخص کړی ده.
او راتلونکو ورځو کې احتمال شته چې د کندوز، سرپل، تخار، بلخ، پروان، پنجشیر، فراه، فاریاب او جوزجان، بغلان، بادغیس، نیمروز او کندهار دغه ولایتونو سیټونه احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې خلاص شي او د بایومتریک لپاره د هغه لپاره د نوبدهي لپاره د د د فورم د انتقال لپاره البته تبریر لپاره او د ثبت نام لپاره باشي او خلاص شي. که تاسې غواړئ د هره ورځ د ولایتونو د بایومتریک لیستونه وګورئ کولی شئ په دغه ادرس باندې موږ سره تماس کړئ. دغه زموږ د فیسبوک ادرس ده. هره ورځ موږ د ولایتونو لیستونه همدلته خپروو. همدارنګه په ټلګرام کې هم د پی ډي اف شکل سره په ټلګرام کې هم خپریږي. همدارنګه په واتساپ ګروپ کې هم زموږ خپریږي. کولی شئ د واتساپ ګروپ د ټلګرام له طریقه پیدا کړئ او موږ سره یوځای شئ. او په واتساپ او ټلګرام او ټویټر کې موږ هم کولی شو تعقیب کړي او دا زموږ په زموږ یوټیوب کې فقط او فقط د نوبدهي جدولونه شریکېږي او هغه کسان چې د پاسپورټ په ارتباط باندې سوالونه لري، کوم مشکل لري، هغه معلومات دلته څه کېږي ورکول کېږي. بیا هم که تاسې سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ، کولی شئ موږ سره په د واتساپ له طریقه موږ سره په تماس کې شئ تر څو موږ ستاسو ته هغه مشکل هم حل کړو. مننه. کور آباد. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړې کړو او چمتو یې کړو. مننه. الله